درنو دوستانو زما په چینل کې د ګډون لپاره د همدې ویډیو لاندې د سبسکرایب دا بټن کلیک کړئ. له دې وروسته د زنګ بټن کېکاږئ. له دې سره به تاسې هر ورځ ما نوې ویډیو ترلاسه کوئ او له خپرېدو به یې خبرېږئ. دا کار د مهربانۍ له مخې وکړئ. السلام علیکم، زه عبید الله حسام یم. د دنیا ژوند کله کله د بیلابیلو لاملونو له کبله په انسان وغمیږي. ډیری انسانان د مال له نشتوالي کړيږي. ځینې بیا د بې اولادۍ له امله له ګڼو تشویشونو او اندېښنو سره مخ وي. ځینې بیا د دنیا نیکمرغي غواړي. ځینې انسانان داسې وي چې دغه ټول نعمتونه لکه مال، اولاد، دارایی هر څه لري، خو د ناروغیو او بیلابیلو تکلیفونو له امله له ستونزو سره مخ وي او اندېښمن وي او له کړاوونو سره لاس او ګریوان وي. دغه انسانان بیلابیلې لارې تجربه کوي چې یوې ښې پایلې ته ورسیږي او هغه ستونزې چې دوی په ژوند کې لري حل یې کړي. خو دغه نسخې چې کله دوی په خپل ژوند کې تطبیقوي، بیلابیلې لارې چې دوی په خپل ژوند کې وهي، بالاخره پایله نه ورکوي او دغه انسان له دغه کړاوونو او ستونزو سره سره پریشان ژوند کوي. یو ډېر اسانه لارې شته چې انسان کولی شي په دغه لاره باندې د ستونزې، کړاوونه او هر څه ستونزې، تکلیفونه، کړاوونه او تشویشونه چې په دنیا کې دي حل یې کاندي او ځان ترې خلاص کړي. یوه ښه او اسانه لار چې ما تجربه کړې او ټوله دنیا او ټول علما یې په اړه وایي هغه د استغفار ویل ده. په استغفار ویلو باندې انسان له بیلابیلو کړاوونو، تکلیفونو، د ژوند له عذابونو او هر څه په امان کیږي او د نعمتونو خاوند کیږي، د نیکمرغیو څښتن کیږي او ژوند یې په نیکمرغۍ مخ ته ځي. دا ډیره اسانه او اغیزمنه لار ده که انسان دغه څه چې په ژوند کې ورسره مخ ده له دې لارې حل کړي، ابدي نیکمرغي به ترلاسه کړي. هغوی چې استغفار وایي څو ګټې کوي. هیڅ کله په ژوند کې کړاوونو یا دنیوي عذابونو سره نه مخ کیږي. الله تعالی د هغو کسانو په اړه چې استغفار وایونکي دي وایي وبالاسحار هم یستغفرون. هغوی چې په سحر کې استغفار وایي پایله یې څه ده؟ څه به ترلاسه کوي؟ څه ګټه کوي؟ په خپل الله تعالی یې ځواب وایي وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون. هغوی چې استغفار وایي هیڅ کله به په عذاب یا په کړاو وخت نشي. د معذبهم کلمه اسمی صيغه د دلالت په شمولیت کوي، په دې معنی چې هغوی چې استغفار وایونکي دي هیڅ کله به له روحي، معنوي، بدني او یا بل هیڅ تکلیف سره یا کړاو سره مخ نشي. د دې آیت عظمت ته وګورئ. په قران کریم یو بل ځای کې الله پاک وایي وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. الله تعالی به هیڅ څوک په تکلیف یا عذاب اخته نه کی تر هغه چې ته په دوی کې ژوند دی. یعنی کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم له دې دنیا وکوچید، د هغې نه بعد څه پاتې شو؟ استغفار ویل پاتې شو. استغفار ویل دی آیت او دی آیت ته چې وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون او دغه آیت چې اوس مې تلاوت کو په دې معنی چې که پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوس زمونږ په ژوند کې نشته، هغه وخت صحابه کرامو ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وو، الله تعالی به دوی نه په عذاب کول. خو زمونږ دپاره بیا الله تعالی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نشتوالي په صورت کې استغفار ویل پرېښی دي. که مونږ استغفار وایو هیڅ کله به په ژوند کې له کړاوونو سره اخته نه شو. درنو دوستانو زما په چینل کې د ګډون لپاره د همدې ویډیو لاندې د سبسکرایب دا بټن کلیک کړئ. له دې وروسته د زنګ بټن کېکاږئ. له دې سره به تاسې هر ورځ ما نوې ویډیو ترلاسه کوئ او له خپرېدو به یې خبرېږئ. دا کار د مهربانۍ له مخې وکړئ. د استغفار ویلو بله ښېګڼه دا ده چې د انسان پر مخ د نعمتونو دروازې پرانیزي. الله تعالی د نوح علیه السلام په ژبه باندې وایي فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا.
الله تعالی د نوح په ژبه وایي چې هغه خپل قوم ته وویل چې استغفروا ربکم د خپل رب استغفار وایي، یعنی بخښنه ترې وغواړئ. انه کان غفارا، هغه به تاسې ته بخښنه وکړي، هغه بخښونکی دی. یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمانونو نه به په تاسې باندې اوبه نازل کړي. تاسې ته د اوبو ارزښت معلوم دی. کله چې د انسان په وجود کې د اوبو کموالی حس شي یا پیدا شي، تاسې ته معلومه ده چې ګڼ ناروغۍ له امله منځته راځي. همداراز کله چې په یو ملک کې وچکالي راځي، څومره ګڼې ستونزې رامنځته کیږي او انسانان ورسره مخ کیږي. الله تعالی ویل چې وجعلنا من الماء كل شيء حي، له اوبو مو هر څه ژوندي پیدا کړي دي. د اوبو ارزښت تاسو ته معلوم دی. که هغوی چې استغفار وایي، له اسمانونو به پرې اوبه نازل شي. درېیم یې دا دی چې مال او اولادونه به درکړي. هغوی چې اولادونه نه لري، تاسو ته معلومه ده چې څومره ځورېږي، څومره له ذهني فشار، له ټولنیزو ستونزو سره مخ وي. خپلوان یې پې نیوکه کوي چې فلانه اولاد نه لري. ښځه یا میرمنه یې له خلکو نه په تکلیف وي چې فلانه اولاد نه لري، یا فلانه عقیم دی، یا فلانه بل ستونزه لري، فلانی کره بچی نه کیږي. څومره غني ستونزې او تشویشونه د انسان ته پیدا کیږي. د مال په کموالي باندې انسان څومره تشویش شي. که انسان چې کله فقیر وي، چې تر پښتنه وکي څه غواړي، یوازینی خبره دی چې الله تعالی ما مالدار کړي. تاسو ته د مال کموالی به کړه هیڅ شوی وي. تاسو ته معلومیږي چې د مال کموالی باندې انسان څومره له ستونزو کړهونو سره مخ کیږي. هغوی چې استغفار وایي، هغوی ته به مال او اولادونه ترلاسه کیږي. الله تعالی به یې ورکوي. ويجعل لكم جنات، تاسو ته به باغونه او جنتونه یا په دنیا کې باغونه او شنه ځایونه درکوي الله پاک. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا، الله تعالی به تاسو ته نهرونه جاری کړي. کله چې نهرونه یې بندوبرق ترې جوړیږي او هر هغه نعمتونه چې انسان یې لکه زراعت او نور یا کرکیله هر څه چې دغه انسان ته ترلاسه کېدای شي. دغه 5 نعمتونه چې می یاد کړ، آیا په ژوند کې داسې څه شته چې لدې ها خو تاسو وغواړئ؟ کله چې الله تعالی تاسو ته بارانونه نازل کړي، کله چې الله تعالی تاسو ته مال اولاد درکړي، کله چې الله تعالی تاسو ته باغونه او جنتونه درکړي، او تر ټولو مهمه کله چې الله تعالی تاسو ته بخښنه وکړي، آیا تر دې اخوا کوم نعمت شته چې تاسو وغواړئ؟ د استغفار ویلو بل غټه ده چې د انسان فردي او ټولنیز ځواک زیاتوي. د هود پیغمبر په ژبه الله تعالی وایي: یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة الى قوتكم. ای زما قومه، استغفار وایي، بیا الله تعالی ته رجوع وکړئ، اسمانونو نه به په تاسو باندې اوبه نازل کړي او په قوت ستاسو په قوت باندې به قوت در زیات کړي. استغفار د انسان فردي او ټولنې مکمل په ټوله کې د ټولنې یا د ملک هغه معنوي او مادي قوت زیاتوي. د استغفار ویلو بل غټه ده چې د انسان ژوند له نیکمرغۍ یا خوښۍ ډکوي او د انسان لپاره نیکمرغه او خوشاله ژوند تضمینوي. دلیل یې څه دی؟ دا مبارک آیت: وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا. یعنی خپل رب بخښنه وغواړئ، بیا الله تعالی ته رجوع وکړئ، تاسو ته به ښه ژوند درکړي یا ستاسو ژوند به له خوښیو او نیکمرغیو تضمین کړي. اوس شاید تاسو ته دا پوښتنه پیدا شوې وي چې کوم هغه الفاظ دي چې مونږ د استغفار په توګه ویلی شو؟ ډېر عادي دي. لومړی: استغفر الله العظیم واتوب الیه. سید الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. کوچنی او لنډ استغفار: استغفر الله العظیم، استغفر الله العظیم، استغفر الله العظیم واتوب الیه، استغفر الله العظیم واتوب الیه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به همیشه هم دا دعا ویله: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله واتوب الیه. ډیر اسانه. ځینې استغفار یا ځینې کلمات الفاظ چې راغلي دي په حدیثو مبارکو کې زه به په کمنټ کې تاسو ته ولیکم، نو لطفا هغه
ولولئ که لوستلو کې ستونزه ما په خبر کړئ زه د سره په لوستلو کې مرسته وکړم. نو همیشه استغفار ویونکي اوسئ. د دنیا د ټولو نعمتونو دروازې به ستاسو پر مخ خلاص شي او د عذابونو او تکلیفونو معنوي وي که جسمي وي که فکری وي هر یو تنچوي له هغه به په امان وي. د استغفار لپاره تر ټولو ښه وخت د سهار لمانځنه مخکې د تهجد وخت د شپې دریمه برخه ده چې ثلث الليل ورته وایي. په دغه وخت کې استغفار ویل ډیر زیات ثواب لري او ډیر ښه اغیزه لري. خو تاسو په نور وخت کې ویل شي هر وخت چې وزګار وي او هر وخت چې مرته پام او یا هر وخت چې مو وخت درلود استغفار وایي، په تسبیح وایي، په هر شی باندې چې وایي استغفار وایونکي اوسئ. د ژوند نعمتونو نه به برخمن اوسئ. که فکر کوئ چې ملګری مو اړتیا لري چې په دې څه باندې پوه شي یا دا معلومات باید هغوی ته ورسیږي دا ویډیو شیر کړئ او خپل نظر مو را سره هم شریک کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو دوستانو زما په چینل کې د ګډون لپاره د همدې ویډیو لاندې د سبسکرایب دا بټن کلیک کړئ. له دې وروسته د زنګ بټن کې کاږئ. له دې سره به تاسې هر ورځ ما نوې ویډیو ترلاسه کوئ او له خپرېدو به یې خبرېږئ. دا کار د مهربانۍ له مخې وکړئ.